بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په الماني ژبه کې نن موږ او تاسو په دې موضوع باندې بحث کوو چې زموږ نوم څه شی ده، د کوم ځای څخه راغلي یاستو او اصلیت مو څه شی ده، چیرته ژوند کوو، د کوم ځای څخه یاستو. صحیح ده دوستانو؟ مهمو نقطو ته پکې اشاره کوم. وخت مو ډېر نه سم، راځئ چې شروع وکړو. موږ څنګه چا نه پوښتنه کوو چې نوم دې څه شی ده او بیرته جواب څنګه ورکوو. دغه نوم پوښتنه په مختلفو قسمونو باندې ویل کېږي. په دې کې فارمل او انفارمل هم پکې وي. مشرانو سره څنګه وي، کشرانو سره، استادانو سره، انډیوالانو سره څنګه وي. راځئ ما سره اوله پوښتنه ده. موږ وایو یو چا نه پوښتنه کوو، وی هایسن زی، وی هایسن زی، ستاسو نوم څه دی؟ ستاسو نوم څه دی یا څه ده؟ مطلب ستاسو نوم څه دی؟ نو دا مونږه فارمل طریقې سره وایو دوستانو. فارمل یعنی مؤدبانه په رسمي شکل سره دفترونو کې مشرانو سره، اکثره هم چې تاسو المانیانو سره په یورپ کې چا سره ملاویږي تاسو ورته وایي وی هایسن زی. یوه طریقه مونږ ته دا سوه. په جواب کې مونږ بیا وایو، د مثال په توګه زه وایم اش هایس احمد، اش هایس احمد، زما نوم احمد دی، زما نوم احمد دی. دوستانو ویډیو مکمل ګورئ، ځان پې پوه کړئ. ما درته ډېر ښایسته درسونه شروع کړل. نو انشاءالله زه مطمئن یم که ویډیو مو وکتله مکمل او وخت مو ورکړه، تاسو الماني ژبه ډېره زیاته زده سي. وایي اش هایس احمد، زما نوم احمد دی. ما په یوه طریقه پوښتنه وکړه وی هایسن زی، تاسو دغه پوښتنه کوئ سئ په مؤدبانه یعنې رسمي شکل سره. اوس په انفارمل طریقې سره پوښتنه کوم، مطلب غیر رسمي، چې موږ ملګرو ته ویلی شو چې موږ پیژنو یا موږ سره کشران وي. وایي وی هایس دو، وی هایس دو، ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ وی هایس دو مطلب انفارمل. د دې جواب هم همغه شی ده. اش هایس احمد، اش هایس احمد. وایي زه نومېږم، زه نومېږم یا زما نوم، یوه خبره ده، ټوله یوه معنا ورکوي. زما نوم یا زه نومېږم احمد یا زما نوم احمد ده، یوه خبره ده. اوس همدغه پوښتنه موږ په بله طریقه کوو، مطلب ستا نوم څه دی؟ دا بیا ډېر زیات فارمل طریقې سره ده. وی است ihr Name، وی است ihr Name، ستاسو نوم څه دی؟ دا او وی هایسن دي دواړه فارمل ده. تاسو کله چې دفترونو ته ځئ بیا تاسو پوښتنه دا کوئ وی است ihr Name مشرانو سره یا وی هایسن دي، دا به نه وایي وی هایس دو. دا مطلب اکثره خلک بده مني، څوک چې دفترونو کې وي او یا څوک غټ خلک وي دلته، هغوی بده مني وی هایس دو. وی است ihr Name دا درې واړه مطلب یوه معنا ورکوي. وی هایسن زی، وی هایس دو، وی است ihr Name. خو فرق پکې فارمل او انفارمل ده. ستاسو نوم څه دی؟ وی است ihr Name. وایي mein Name ist Ahmad، mein Name ist Ahmad، زما نوم احمد دی. همغه ټوله نوم باره کې ده. مطلب په درې قسمونو باندې مونږ زده کړل چې چا نه پوښتنه څنګه کوو او ځواب څنګه ورکوو. دا خو مونږ د نوم باره کې. اوس مونږ زده کوو چې د کوم ځای څخه یاستئ یا د کوم ځای څخه راغلي یاستئ. دا هم په فارمل او انفارمل طریقې سره زده کوو، رسمي او غیر رسمي شکل سره. مونږ چاته وایو د کوم ځای څخه یاستئ یا د کوم ځای څخه راغلي یاستئ، یوه معنا ورکوي. وایي woher kommen Sie، woher kommen Sie. دلته المانیان اکثر دا آر سی وی دا ساکن وایي، دا دوی داسې نه وایي woher، woher kommen Sie، woher kommen Sie. وایي تاسو یا د کوم ځای څخه یاستئ، تاسو د کوم ځای څخه یاستئ یا د کوم ځای څخه یاستئ. پښتو کې دا یاستئ دلته مونږ چې وایو مؤدبانه مطلب ریسپیکټ فارمل شکل سره، د کوم ځای څخه یاستئ. دا زی مونږ دلته یو کس ته استفاده کوو د فارمل شکل سره. woher kommen Sie؟ جواب کې وایو ich komme aus Afghanistan، ich komme aus Afghanistan، زه د افغانستان څخه یم یا زه د افغانستان څخه راغلی یم. یو معنا ورکوي دوستانو ټول. دا مونږ په فارمل شکل سره زده کړو. اوس همدغه پوښتنه په انفارمل شکل سره زده کوو. woher kommst du؟ زی تاسو، دو ته. فرق دا ده دوستانو، دلته ځان پې پوهېږئ. زی تاسو مطلب یو کس، فارمل دو ته. woher kommst du؟ د کوم ځای څخه راغلی یې یا د کوم ځای څخه راغلی یا د کوم ځای څخه یې، یو معنا ورکړي. دلته ګوره د کوم ځای څخه یاستئ او دلته د کوم ځای څخه یې یا راغلی یې. انفارمل شکل دوستانو پښتو کې مونږ وایو. د دې جواب وایو ich komme aus Afghanistan. دواړه یو رقم وایي. ich komme aus Afghanistan، زه د افغانستان څخه راغلی یم یا زه د افغانستان څخه یم. دا مونږ د کوم ځای څخه راغلی یاستئ یا د کوم ځای څخه راغلی یې. اوس دوستانو مونږ زده کوو چیرته اوسېږئ، چیرته اوسېږئ. دا هم په فارمل او انفارمل سره زده کوو. دوستانو مهم دي په آینس او اسوای کې دا دواړه تاسو ته مخې ته راځي.
د هغه جملې دي چې زه ورسره روزمره ژوند کې مخامخ کېږم او تاسو به هم ورسره مخامخ کېږئ. بنیادي جملې دي دوستانو، زده کړئ. هر ځای کې تاسو ځئ، تاسو نه به دا پوښتنه کېږي او دلته المان کې خامخا چې الماني نه وزه، تاسو دلته خبرې کول، دلته چا سره ناسته پاسته کار پیدا کول ډېر زیات سخت ده. موږ باندې ټول تېر سوي او تېرېږي. ووننځي وایي تاسو چیرته ژوند کوئ یا تاسو چیرته اوسېږئ. تاسو چیرته اوسئ، دلته تاسو زی مطلب ریسپیکټ فارمل، تاسو چیرته اوسېږئ. د دې جواب وایي ich wohne in München. زه مثال ورکوم، ich wohne in München وایي زه په منشن کې اوسېږم. ich wohne in München. دوستانو دلته نقطو ته پام کوئ. وونن زی د زی سره دلته ورب وګورئ وونن. اش سره مطلب دلته زی سره وونن راغی، اش سره وونه دا ګورئ فعل مطلب بدلیږي د فاعل په دلته د فاعل وایي د فعل وایي. ich wohne in München د په منشن کې اوسېږم. دا موږ په فارمل یعنی په ریسپیکټ یا مؤدبانه رسمي شکل سره پوښتنه وکړه. همدغه پوښتنه په ان فارمل سره اوس کوو. صحیح ده دوستانو. زی موږ تاسو wo wohnst du وایي ته چیرته اوسېږې. ته ګوره هلته تاسو دلته ته چیرته اوسېږې. wo wohnst du ته چیرته اوسېږې. ich wohne in München. ich wohne in München زه په منشن کې اوسېږم. دوستانو په درې موضوعاتو موږ بحث وکړ. وی مطلب څنګه یا تاسو نوم څه شی ده یو. بل woher د کوم ځای څخه دومه نقطه. یو وی دومه نقطه woher کوم ځای څخه. بل منګه ځکه وو مطلب چیرته. وو چیرته. وی څنګه. woher د کوم ځای څخه. وو چیرته. درې مهمې نقطې هم زده کړئ دوستانو. کولی شئ زما سره دغسې ویډیوګانې هره ورځ تاسو لپاره زه ویډیوګانې جوړوم او زه کوشش کوم هغه جملې چې روزمره ژوند کې استفاده کیږي تاسو ویډیو مکمل ګورئ او د تاسو تشویق وي. زه به تاسو انشاءالله همیش ویډیوګانې جوړوم چې وخت به پیدا کوم او تاسو به ښایسته ویډیوګانې جوړوم. د آینس درسونه مې درته شروع کړي دي. وخت ورکوئ. ټول 10 منټه وخت غواړي. که وخت مو ورکړئ انشاءالله 2 میاشتې به تاسو ډېر څه زده کړي وي.